یو بزرگ روټۍ به وله تیاره راتله یو 4 ورځې په امتحان دپاره روټۍ بند شوه لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال وکړ وګیا هغه یو 4 روټۍ ورکړه خو چې روټۍ ورکړې دا یهودي سپی ورپسې شو غپلې د یو روټۍ ور واچوله بیا یې غپل بله یې ور واچوله بیا یې غپل بله یې ور واچوله بیا یې غپل بله یې ور واچوله چې 4مه ما سپي وخوړه بیا یې غپل بزرګ ورته وایي خدای دې بې خو باسه خو مالک دې 4 روټۍ را کړې وې او 4 واړه مې در واچولې نو اوس ولې غاپې خو ځه که نه سپي ورته ویل خدای ستا بې خو باسه چې مالک دله روټۍ را لېږله نو د هغه عبادت دې کولو او چې یو 4 ورځې امتحان دپاره در باندې روټۍ بند شوه نو رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال وکړو دا یهودي خو د خدای دشمن دی زه د یهودي سپی یم چې 10 ورځې نه هر یم د ده د درد نه د بل چا در ته نه ځم او تا 4 ورځې روټۍ د امتحان دپاره بندېدو نه بعد رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال عزیزه نن وږنهاره تېره کړه والله زه درته وایم زه در آدمخیل قوم سره تعلق لرم زما نیکه دومره مالدارو چې په دره کې د چا چیله یې نه وه زمونږ به میخې ولاړې دا دره کې چې نن کروڑپتیان دي دا به زما د نیکه شملو پسې راتله او روټۍ به ورته شملو چې څه وخت کې قبایلي انقلاب را باندې راغی یا زمونږ غوندې ښه څوک نه او یا بیا زمونږ غوندې خوار څوک زه ملاتوب ته د بدې ورځې تللی وم چې زما پلار سره زما پرایمري سکول ویلو کې 3 انې نه وې چې مالی پې کتاب اغستی ما د جمې شپه د اسپې په زل کې تېره کړې چې مونږ کره بړستن نه وه ما سبقونه چې ویلي دي سور سکرک نه به مې د پیاز پاڼه تاوله به مو خوړه سبق کتاب به مې د شپې د سپوږمۍ په رڼا کته یا د سړکونو سټریټ لایټ چې دی د دې په رڼا به مې کته زمونږ د جومات امام چې و هغه به بجلي بلولو ته نه پرېښوی بیا خرڅ ډېر دی نو د شپې سړک باندې به ولاړو کتاب اوس خو مولیان راډ ته هم کتاب نه ګوري ډډه خېټه د شپې دا طالبان پراته وي خیال هم راغی دغه زیړې ښورواګانې چې وخوري د هغه پلار بیا کتاب ته کوي کتاب خو اوږې خېټه کتې خیال هم راغی اوږه خېټه باندې هر څه کېږي نو مونږه د سبق دنیا داسې وه د سبق دنیا الحمدلله په هغه وخت کې زما د بچپن ریکارډ وګورئ زه به چا په جنازه کې سقاط اغستو کې نه یم لیدلی چا په جنازه کې پیسو اغستو کې نه یم لیدلی چا په کورونو کې ختمونو کې په پیسو اغستو نه یم لیدلی اوږې مې تېره کړې ده خو کروکت جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا کروکت جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو ماں بچپن طالب گیری بیا 14 کاله په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم 15 روپۍ میاشت 14 کاله طالبانو ته سبق 9 غنټې درس به ما کول 15 روپۍ میاشت دا واوره د دې مالګو منډۍ یو ډېر لوی اړتي هغه راغی مدرسې ته زکات یې راوړو چې زکات یې راوړو نو د طالبانو استادانو ټول را جمع کړ طالبانو له 2 روپۍ ورکړې استادانو له 5 ورکړې زما نمبر چې راغی زم د مدرسې مدرس وم 15 ماله مونی و مال زناد ویل والا مالناله لسې کړې هغه دا خیال وکړو چې دا جوړ لګي دي مالناله شلې کړې مالنالم 13 کړې مالنالم 50 کړې مالنالم 100 کړې ویل والله چې اوس به لیکن یا ځان وام او یا تاوه سل مې واغستې چې وامې غستې هغه سیټ خو لاړو دا مدرسې ټول طالبانو مولیان ما پسې شو
چې دا تاسو چلو ما وی دا مې څه چلو کو ما کېنه چې استاد ته تقریر چې کېناسته مالدار مې درته خودل چې دولت یو سپېر شی دی چې څومره لته ورکې نو درپسې بغاتی څومره چې لته ورکې درپسې بغاتی پنځوله ملت ورکړه لس شوې لسوله مې ورکړه شل شوې شلوله مې ورکړه دېر شوې دېرشوله مې ورکړه پنځوس شوې پنځوسوله مې ورکړه سل شوې که دې سلوله ملت ورکړې وای 200 کېدې دا مې درته دا خوده چې ډېر زر داسې لاس کومه لږ لاس داسې راښکلی بیا په 1 روپۍ 2 داسې زر د جنت ټیکټ هم سړي له مور یو سړی مړ دی اوس په قبر باندې صاحبه غوړ غوندې سقاط میلاو شو دعا وکړئ چې خدایه ته واړه جنت هلکه چې ته واړه جنت ته په 5 روپۍ دله ورکې دا نور خلک به چېرته دي او دا ته واړه جنت ته چې دی ټیکهدار دا ستا په تصرف کې دي چې تا ته واړه دله ورکړه غوږ کېدی د دعا چل زده کړه دعا کرو ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں جنت سے یا دوزخ سے خبر بکے تو خدا میں رضا جنت اور دوزخ خبری نشتا دعا بنا کے چے پروردگار استا رضا میں نصیب کا اے خدا یا تر راضی شا نو چې د کور مالک تا ناراضي شو نو کور اټومیټیکلی ستا دې خبره پوهېږي ارڅ خبر او دعا بکې د خدای د رضا چې ته راضي شه ستا رضا ما ته نصیب کا څه نیکي دې وکړه نو د ابراهیم علیه السلام کار کعبه حکم وشو چې کعبه جوړه کړه کعبه یې جوړه کړه هغه کار چې کوم د کوازې کار به کولو د کعبې په خوا کې اوس یې بربنډ کړی دی د اپریل کې زه عمرې ته چې تللی وم شوق مې و ډېرې زمانې نه خدای راته وښوده دا کاڼی د ابراهیم علیه السلام د خپو قدمونه پې اوس هم دي دی به د کوازې کار کولو کعبه تیاره شوه جوړه خدای ته یې وویل چې پروردګاره ستا د حکم تعمیل خو مې وکړ ربنا تقبل منا خدای دا مونږ چې کوم محنت او سعی یې وکړه دا اوس قبول کړه انک انت السمیع العلیم تا اوریدونکی او ته پوهې څه دې وکړه خدای دا په خپل در کې قبول کړه لوی شی چې دی دا دی چې الله یې قبول کړه کار دې وکړو خدای وایي نه یې قبولوم ستاسو زور دی ورته نه قبول یې او یا الله ستا رضا راته نصیب جنتون او حورې او غلمانان او فلانې او فلانې دا کیسې مه کوه صحابي و خدایا په جنت کې ښي طرف ته سپینه ماڼۍ دا ماله را رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله خدای بنده ته هم ووایه دا وایه چې خدای ستا رضا مې نصیب کړو دی جنت ته خالي مې نه نباسه چې دننه لاړې هر څه بیا ستا دي خبره په ننوتو کې ده تاسو پوه شئ نو عرض مې دا و چې دعا کوئ خدای ستا رضا مې نصیب کړه ته راضي شه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه بار وخت وایي اے الله ستا په ربوبیت راضي ستا په دین اسلام باندې راضي خدای ته رانه راضي شه دا چل زده کړه زما عزیزان عبدالله ابن مبارک هغه ښځې ته وایي چې زیکم طرف تا ورته سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام
الحرام. عبداللہ ابن مبارک ورته وایي چې ته مسجد اقصا ته ځې نو ما سره اوښ شته که دې وایي چې پې سوره کړه. ویل ډېره اوښې چې کېنولو دا بوډی پې سورېده. نو عبداللہ ابن مبارک ته وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے عبداللہ ابن مبارک ته شاکان او سترګې پټې کا زه یو پردهداره ښځه ما په اوښ باندې سورېږم. اسې نه چې ستا نظر په ما پرېوځي زما ستر به مات شي او ته به ګناهګار شې. بوډۍ ښځه عبداللہ ابن مبارک غوندې بزرګ ته وایي ته شاکه زه په اوښ سورېږم چې زما ستر مات نشي. راشه په دې خپل ملک کې د ځوانانو حال د جنکو حال د ښځو حال د دوی د چادرو حال وګوره د دوی صدر کې د شاپنګ حال وګوره د سینما حال وګوره. په یو بجا وګوره سینما مخکې تې ښځې تې ډېرې راوځي که سړي تې ډېر. جشن خیبر ولګي وګوره چې ښځې تې ډېرې راوځي که سړي تې ډېر. دام ښځې د دې ښځو مړونه چې کینی او دې ښځو سره څوک په سړک چیړو کی وایي ته وګوره یار داسې کمینه وخت راغی چې شریفه ښځه تې په لاره نشي تېرېدی. داسې وایي که یعنې دا په لارو چې تېرېږي دا شریفې ښځې دي. وایي داسې کمینه وخت راغی چې شریفه ښځه تې په لاره دا شریف اوس څه کوې چا ته جارې ما یو ترقي په خپل ملک کې نه ده لیدلې سوا د ښځو د ترقۍ. ښځې دومره لرې لاړې چې دا خو به یو شرعي نظام په دې ملک راولي چې لس پې راولي دا ښځې به بیا را واپس هر حکومت چې راغلی دی د خدای په عظیم قهر اخته دی. د ښځو حقوق لا تر اوسه نه دي پوره. اریان چې دا د دوی کوم حق دی چې تر اوسه پورې نه پوره کېږي. تهذیب ورک شو د مسلمان قوم. د ټي وي پرده چې ده دا زمونږ تهذیب دی. د هغې په پرده د یو ډم سر وکتو د پاکستان هلکانو سبا له وګوره ټولو هلکانو هغسې سرونه جوړ کړي. د هغه اکټر یا د ډم یا د ګویا چې څنګه سري هغسې سرونه دوی جوړ کړي. د دې هلکانو رستو نه سټونو ته وګورئ ته به وایي چرګ نه چا لکۍ ویستې ده. دا دوی د ټي وي په پرده باندې دا کتلي دي دا ټول بونډیان چرګان دي. اوس یو بل لباس دی چې دا کمیس دې ځای کې تنګ او لاندې نار دا د ټي وي په پرده د یو ډم جامې کتلي دي. تنګې پینسې دې ځای کې تنګ لاندې نار ته هغه ډم وګوره ټول هلکانو داسې جامې جوړې دا د ډمانو لباس. د ښځو په دغه پرده یې د ښځو لباس لوی اوږد کمیس او تنګې پینسې ټولو ښځو ته وګوره دا د هغې په پرده چې د کومې ډېرې کوم قسم سر وګوري ورشي په صدر کې د ښځو د نیانو دوکانونه چې دي تا د پېښور او د صدر ښځې ورځي په 120 130 150 روپۍ د یوې ښځې سر کې یو نکاح له تلی وم نو هلکه راشي که نه دا نکاح زرو تړی 1 بجه شوه وی جینۍ نشته جینۍ څه شوه بیړی غرقه شوې صدر له سر جوړولو له تلې ده. دا څوک دي خو زه ورته یو که نه دا مونږ چې لږ ښه یو یا ښځې م ښې دي خوار یو خوار یو که لږ غوړ شي ته بیا مونږ هم ګوره د بدې ورځې ښې وی گربه مسکین اگر پرداشت ہے تخم گنجش از هوا برداشت. د غریبی پیشوله د کوازرې ولګولې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه. عزیزان بوډای ښځه ده او عبدالله بن مبارک ته د قرآن آیات وایي
कि कुल लिलमुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तशाका उस्तरगे पटेका जो पर्दादार खज़ैम पौख स्वरे गम से न चिस्ता नजर पमा प्रियो तजरता गुनागार निश। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हुई माशा कड़ा उस्तरगे में पटेकड़े दाचे पौख स्वरे दा उख मंडकड़ाओ दाते प्रेवता जवलर आलम चो बुढ़े ता खुडेर तकलीफ दरतोश माता वही मा स्वाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, चाहतम यो मुसीबत न रसी मगर दा अल्लाह पर हुक्म। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक माना बस बदअमली शवी भी नज़का खुदा माला पे सजारा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कोई मां ब्या उखड़ाउनी वा में के नोलो दा में पे स्वरा कड़ा दुख पड़े मिनी वले दे दा पबूख स्वरा दा जवर सर रवान गरीब दा मंजिल मकसूद तय रसी, मंजिल मकसूद तय रसी तो खुद नेर सर उधरेगा तपोस काल कर प्लानिंग कर दलता दे खबर नहीं अले का प्लानी दुकान खबर नहीं लग पोज नहीं देखा बगने मक्के के साथ दासी तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बम कम से न पैदा कहू सी बुढ़ाई न लार गलत शेदा पूख स्वरका उस बैतुल मुकद्दस तय रसन तकवमुन जुना कना काका शेख साहब दलता प्लाने सड़े नेम खबर अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि शेख साहब नेम खबर अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि खुदा दी कुना वराना का पता का दरूद शरीफ बेड़ा दे डर करे किस्ता अखलाक दादी तेरो सड़ी न लार रखदा सड़े ते औरक दे ते अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कोर दे औरान से दगा वक्त अल्लाहुम्मा सल्ली के सवाब दुमरा निश्ता दे वक्त के सवाब दे के ने चिदा सड़े दला सुनी सा चिदा से पसी गिरदी दावर सर उलटाओ तुझे खबर पोई गई मुंग खो बेड़ा कर कदा खपा नशी वही नुम दास्ताओ दो बलख लमजान तवायमा नुम दास्ताओ दो बलख लमजान तवायम खपा नशी कमी नुम वागस्तुस्ता बुंगम दे जुमात के नास्ते मद वजीफो डक का टोकरा प्रतदा यो सड़े रा गए मुला से हो गए मुला से हो गया मां टोकरा डक ओ चिड़िया हुए पकानी अगर मन डकी जम खसाड़े ताजुम खसड़ी दरूद शरीफ हुआ खसड़ी तो देता नहीं खसड़ी तो देता खसड़ी तो देता हुई चिपला रवाने तो बोलो टोकरा इधर बन सुखवाड़ी और मन दे के खपे सबके खैर दे कज़ गंदा शुम होता को मातिंदा को वालो साख पचर तनी खुशे खसड़ी तो देता ला मन घर की अब्दुल्लाह इब्न मुबारक साशार हुई दा बुढ़ा वर्त दे पास न हुई फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरआन। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अशीरु न मवाया कुरान वला अशार नो आया कुरान हुआ वही मां पर कुरान लुस्तो शुरू ब्याह में थे तपोस को जी बुढ़ाई हवंशता रातो या अल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अशिया चप रवानो सा तपोस नडेर मका यो सातेर शुब्याह में थे तपोस को जी बुढ़ाई जामन दिश्ता वे रातो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को इसे पोई शुमची दी बुढ़ाई दादरी जामन जामन हो जाते सबम सरखु गोमरा सीधी जामन और उठाया रहो माँ दी बुढ़ाई का उड़ानी बुढ़ाई रहते हुई चे जनखरम वे मारते चोखरता हो सफड़लिम ने दी वे रहते हुई चे सुम्मातिम्मु सियामा इलल लैल अल्लाह वे रोजा तर माखाम पूरे तमाम आवा न जमा रोजा दा माखाम रागल है न वे दर उठाई न वे मां वर्तवी चिदा खुद रोजी में अशनदा वे बुढ़ा रहता है वो मन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लह
روجی میاشت نه ده، خو الله وایي که چا نفلي روجی ونیوي نو ثواب دی پکې ما نفلي روجه نیولې ده. زامنو نه تپوس شو چې دا ستاسو مور هره خبره چې زه تپوس کوم د قرآن آیات و یو جواب را کوي. زامنو ورته وویل 40 کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې. 40 کاله څوک چې څه تپوس دې وکړي د قرآن آیات و یو هغې هغه جواب. عزیزان داسې رابطه او تعلق قرآن سره پیدا کولو نه بعد دنیا بم خکیږي او آخرت نه. دین دین ګڼل پکار، مذهب مذهب ګڼل پکار. حکمران طبقه هر وخت مسلمانان په هر زمانه کې هر حکمران چې راغلی دی هغه دعوه کړې ده چې زه د اسلام علمبردار یم او په دې ملک کې به د اسلام زه راولم. 15 کاله د موجوده حکمرانو شو اسلام 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 ښکاره هېڅ شی نه شو چې د اسلام زه څه شی. لکه اوس زه تاسو ته یم چې هلکه حلوا 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 دا ماښام هم پکې راشي، ماسخوتن هم پکې راشي، شپه هم پکې تېره شي، تاسو کورونو ته م لاړ شي او دې لوډ سپیکر کې اورئ حلوا حلوا حلوا، بیا سبا شو حلوا 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 حلوا، بل سبا شو حلوا حلوا حلوا، پکې کال تیر شو دا بجلیګر مولا لګیا دی حلوا حلوا. تاسو به راشئ چې خدای دې بیړه تباه دا حلوا دی څه شی؟ څه وضاحت خو یې وکړه، څه تفصیل خو یې بیان کړه. دا دی څه؟ زه هم نور نه پوهېږم خو حلوا 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 حلوا. او سړیتوب یا داسې شرافت دی. عزیزه د دې داسې مثال یو ړوند ته یو هلک راغی چې حفیظي صاحب راځه زمونږ کور کې ختم. اړوند حافظ ورته ویلی چې سم پخ کړي دي. هغه ورته یې جي کیرم پخ کړی. وی چې کیر څنګه وي؟ وی جي کیر سپین غوندې شی. اوس اړوند غریب سپین او تور خو نه پوهېږي، سپین شي. نو اړوند ورته وی چې سپین څنګه وي؟ وی سپین داسې دا لکه بطه 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 کاله بطه. اړوند ورته بطه څنګه وي؟ نو دې هلک دا لاس داسې کړی دی او دغه بطې مخوکه یې جوړه کړې ده او لاندې حفیظي ته یې لاس راکړه، بطه داسې مخوکه وي اوږده او بیا داسې خېټه غوندي او داسې شي. اړوند چې داسې کتلې دي وی زه ستا کور ته ختم له نه ځم. وی چې ولې نه ځې؟ وی دا کیر خو ډېر کوږ شی دی، دا خو به خوراک سره زما خېټه کې ونښي. خیال هم راغی کیر دی او سپین شی دی او سپین څنګه وي لکه بطې په شان. اوس که لږ پلیټ کې کیر راوړی وی او ړوند ویلی وی چې هلکه کیر څنګه شی وی؟ حفیظي صاحب دا شی دی او داسې سکړی وی فورن به پوه شي. عرض مې دا و چې کوم شی د ذوق سره تعلق لري، ذوقي شی او په بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. بیان یې هر څومره چې وکړي. زه اوس تاسو ته یم چې خوږ شی دي داسې په دې پټو کې یو ګنی کېږي او هغه ګني نه چې دی بیا ګوړه وځي او هغه ګوړې نه بیا داسې چلو شي او هغه بیا میل ته لاړ شي او میل نه په مشین کې چیني ته جوړه شي او چیني راولې اوبو کې واچي او هغه بیا چسکي بیا خوږ. په دې به چېرې ستا په سمجھ کې خوږ شی رانشي چې هر څومره بیان یې درته وکړم. خوږ شی څنګه وي او لږه چیني درکړم او خولې ته یې واچوه. خوږ شی څنګه وي لږه ګوړه درکړم او خولې ته یې واچوه. کوم څیزونه چې ذوقي دي آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي. دین او اسلام ذوقي شی دی، دې ته د بیان ضرورت نشته. اسلام څنګه شی دی؟ اسلام دا شی دی چې الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ذوقي شی الزانیة والزانی، زناکار سړی او زناکاره ښځه چې ونیوی شوه فجلدو ووهئ دا دواړه سلسل درې. دا اسلام.
اسلام څه شی دی؟ غالونی ویل شو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لاس ته غسلا ذوقی شی اسلام دی دا شی دی چې غلبی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی برای نام په دې ملک تاسو ګورئ شریعت بنچونه جوړ کړي دي مارشل آرډیننس لاندې شریعت بینچ چې کومه فیصله وکړي مارشل آرډیننس ته به دا اجازه کړي چې هغه مسترد تاسو خیال راغی عرض مې دا و چې اسلام ذوقي شی دی دا باول په دې خپل ځان حاوي کوي په خپل ځان هغې نه رستو بیا چې ستا په لاس کې وس او طاقت بیا به په ملک حاوي کوي د ملک اوس زه ووایم دعا کوم دا ټول ملیان لګیا دي خدای پاک د دې ملک قانون اسلام کې نو زه حق بجانب زه کوم چې زما وس کې نشته تاسو په امین وایي چې ملا دعا کوي تاسو امین ته وایي تاسو حق بجانب یې ځکه چې ملک شرعي نظام راوستل نه ستاسو وس کې دی نه زما وس کې تو وایي چې موجوده حکمران طبقه هغه کعبه تلار شي او دعا وکړي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې هغه چې دعا کوي چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې د دې داسې مثال دی لکه ما ګلاس د اوبو لاس کې نیولی دی ډک ګلاس او زه یم چې یا الله اوبه راکړي یا الله اوبه نشته او زه یم یا الله اوبه راکړي نو دا خو صحیح خبره اوس ګلاس ما لاس کې نیولی خولې سره او زه یم یا الله اوبه راکړه یا الله اوبه راکړه تاسو ته به زه بیوقوف نه ښکارم چې هلکه خولې سره د ګلاس نیولی دی خو خولې ته که که نه تاسو پوه شو دي الله ته به د هغه شي دعا کوي چې کوم ستا په وس کې نه کوم شی چې ستا په وس کې دی انسان مجبور محض نه دی که زمونږ دا عقیده شي چې انسان مجبور محض دی نو بیا په دنیا کې چې څه ګناه انسان کوي په قیامت کې د هغه نه مؤاخذه چې ده دا یقیني ظلم دی ځکه چې درمیان قار دریا هم چې بندم کر دی باز میں گوئی کتاب مگن ہوشیار باز دریاب کې دی غو پکړې مې مو راته وی چې لمنم لم دې مکر دا خو ظلم دی انسان مجبور محض نه دی انسان ته الله د خپل ارادو اختیار ورکړی دی چې ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر کدی خوښه شي مسلمان شه کدی خوښه شي کافر شه او په اسلام کې دی خیر دی او په کفر کې دی خیر نشته زما عزیزانو د مسلمان قوم ټول دور دوب چې دی هغه به دې د پای چې د ملک قانون قرآن شي قرآن دمونو له نه دی راغلی قرآن تبرک حاصلولو له نه دی راغلی قرآن دی له نه دی راغلی چې ته منډۍ له میخه بوځې او قرآن لاندې تېره کړې چې اوچه دا خدای د بلار مې په نرخې خرڅه کړي یا سړی بیمار شه او قرآن پہ ہوئے کہ خدا جوڑے کی یا سڑے مرش ہو قرآن ور پہ سوائے چالا اس اخلاص کا پہ قبر کے نہ قرآن دنیا لراغلے او دنیا کی د مسلمان د جون آئین او قانون ستاٹول نظام زندگی چدا داغے قانون آغا قرآن بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور چې قرآن کم رنگ کی دنیا تا پیش کرے دے اگر ټول نقشے موجودی جماعت خدای دے مبارک کی چاچی جوڑ کرے دے اللہ تعالیٰ دے ورتا ذخیرہ پا آخرت کے اگر دے او پتاسو دے خدای پاک پا منزنو باندے آباد کی خدای دے تاسو ټول آباد لری چې په دې دومره نازک وخت کې دا وخت کې تقریرونو لسو کوزګاری یا تاسو وخت ویستو رالی خدای دې تاسو ټول سره خو کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع دې الله تاسو زما د ټول نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمدلله دلته خار کې وړه اعلی سطح مجلس دی ورته هغه غټ سنداګان چې پکې دي ته اعلی سطح مجلس وي نن سبا غټ هغه ته وایي چې
न खजे न खबरी, न लूर न खबरी, न ज़ोई न खबरी, न जान न खबरी। वो बंगले हुई और मोटरी हुई और दौलत थी और करो परी दद्वी खबरों तो आला सत कद्वी गुल खुरी आगे तो आला सत मजलिस हुई मुंग का शाद खुर मुंग गुल गरीब सड़ी खुले न चिशाद बेगी खलगे खुले देव गुल दे खुले न बेगी और द मोतबर खुले न का गुल बेगी न मुंग लमन रावली खान खुले न रिशाद बेगी मुंग दसी कर चापलूसी कर दा बे बैठ के याद न रही वक्ती चमावी जे द मुंग मिसाल दे गडूरी हर चा चरा तवा खदा सिदा से कर बे बे आवाज को दा बता सला पेशावर खार नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस बैरून कचहरी गेट अशरफ रोड सराय फकीर खान द नासर खान सरा साथ मिलावीगी और ददीन अलावा दीनी तकारीर कैसेट बहुमता सला ददी दुकान ना तरला सके देशी और खुसूसन द उलमाए देवबंद द तकारीर कैसेटे शहीद पल जाएगी मेहनत कवई मजदूरी कवई जान न होले उबासई खुदा अहली दुनिया पे चौकाट सर मग दे अहली दुनिया तक चापलूसी मकवई अहली दुनिया तक पिच पिच मकवई बेसल फकीर अला बाब नबी दलूग मर्शा पल जाए के खुदा अहली दुनिया वक्त केदा